اوس به نو صادق الله صادق ته ورشو دوی به څه شروع عبدالله صادق امداد څنګه په بخښنې سره چې په باندې کلمې سره غلط ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم زم په خپل وار سلامونه ډېر خوشاله ما د ماشومتوب نه کوشش کوم چې د تکړه خلکو پسې روان شم نو شاعران راله ډېر تکړه خلک ښکاره شوي نو تر نه تاریخه خو تکړه ګردادي وروسته نه خرابوي یو څو بیتونه دي او بیا غزل وایم چې غټه خوشحالي به دې د غمه جوړوم غټه خوشحالي به دې د غمه جوړوم لږ ورته کښېنمه لږه دمه جوړوم غټه خوشحالي به دې د غمه جوړوم لږ ورته کښېنمه لږه دمه جوړوم هر سړی چې ولم سوادار به وي داسې یو ټوپک مې د قلمه جوړوم هر سړی چې ولم سوادار به وي داسې یو ټوپک مې د قلمه جوړوم مار ګل به په خپلو وینو ولامبم ښکلې باغچه به ستا د چمه جوړوم او غزل دی هر خوا به خبرې درته ویسمه کریم صاحب هر خوا به خبرې درته ویسمه مینه به ښه لرې درته ویسمه هر خوا به خبرې درته ویسمه مینه به ښه لرې درته ویسمه ستا د مینې لاس په لاس کې غواړمه ستا د مینې لاس په لاس کې غواړم عرش له به کوترې درته ویسمه ستا د مینې لاس په لاس کې غواړم عرش له به کوترې درته ویسمه زه به دې د فکر په ټال وزانګو خیال ته کوه زرې درته ویسم دا ځل مې په ځان ډېره خواري کړې دا ځل به لمبرې درته ویسم دا ځل مې په ځان ډېره خواري کړې دا ځل به لمبرې درته ویسم ستا د قدم خاوره زه صادق یم راوړه چې په سر یې درته ویسم هغه به ویم یو غزل ویم چې ښه دې ویلې ښه دې ویل ووایه ووایه ښه دې ویلې ښه دې ویل ووایه ووایه وایه که نه څه دې ویل ووایه ووایه او څومره خوږه شوي څومره خوږه شوي څومره ډېر تراخه دې ویل ووایه ووایه وایه که نه څه دې ویل ووایه او خولې نه مې دا یو خبره ووته خولې نه مې دا یو خبره ووته ومې ویل ومې ویل ووایه ووایه وایه که نه څه دې ویل ووایه ووایه خدای خو دې زما که که نه خدای خو دې زما که که نه وروسته د مانځه دې ویل ووایه ووایه وایه که نه څه دې ویل ووایه ووایه ځکه مې صادق ته جانان ویلو داسې راته زړه مې ویل ووایه ووایه احمدي صاحب طنز غواړي چې سترګې پټې کې دلبر روښان دي زما د زړه هر یو برخه روښان دي هغې د غوږ نه ونیولې ما ویل پرېږده پوز هغه به دې خبره ما پورې اکثر روښان دي ما سره مینه کوي ځکه مې خوشحاله ساتي د غماز مخکې راته ډېر په چلونه روښان دي بیا ورته وایي زوی زه خو پیسې نه لرم چې یو زړې ښځې له کله ډریور بیا ورته وایي زوی زه خو پیسې نه لرم چې یو زړې ښځې له کله ډریوره خاندي صادق ویل ما له یو جلۍ خاندلي قسم په خدای که ورته خلک